الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو محترمو یو ورور پوښتنه کړې ده چې غواړم دویم واده وکم خو لیکن اوله میرمن اجازه نه راکوي. آیا په شریعت کې د اولې ښځې اجازه هغه شرط او ضروري ده کنه؟ محترم ورور، ستاسې په جواب کې به ووایم چې په اسلام کې شرعاً د دویم واده کولو دپاره د اولې ښځې اجازه شرط یا هم ضروري نه ده. البته کوم شی چې شرعاً ضروري دی هغه د دوو میرمنو په منځ کې انصاف، عدل او برابروالی ده. که کوم انسان د دوو میرمنو په منځ کې عدل او برابروالی انصاف نشي کولی، لازمه خبره ده چې هغه به د دویم واده څخه ځان ساتي او ډډه به ځینې کوي، ځکه چې ډیر سخت وعیدونه د هغه چا په باره کې راغلي دي چې هغه د دوو میرمنو په منځ کې فرق کوونکي وي او د دوو میرمنو په منځ کې انصاف، عدل او برابروالی نه کوي. او که چیرې یو انسان ځان دا ور معلومیږي چې انصاف کولی سم، عدل او برابروالی کولی سم، نو بیا دته اجازه شته چې بالکل دویمه ښځه هم وکړي. په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله فرمایي: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تاسو د خپل طاقت موافق ښځې په نکاح کې دوې یا درې یا هم څلور، خو لیکن که تاسې په دې بیردله چې د دوی په منځ کې بیا عدل نسئ کولی، فواحدة بیا ستاسې دپاره هم هغه یوه ښځه ده، هغه به کوئ، دویمه ښځه و درېیمه به نه کوئ، په داسې صورت کې چې تاسې د هغې په منځ کې عدل او انصاف نسئ کولی. او محترمه، او هغه کسان چې هغه د دوو ښځو په منځ کې انصاف نه کوي، حدیث شریف کې راځي، حضرت ابا هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اذا كان عند الرجل امراتان، که د یو سړي ته لاس دوې ښځې لاندې وي، د دوو ښځو خاوند و، فلم یعدل بینهما، او د دې خپلو دوو میرمنو په منځ کې عدل و انصاف نه کوي او فرق یې کوي، جاء یوم القیامة، په ورځ د قیامت به دی راسي، وشقه ساقط، او د ده نیم بدن د بدن نیمه خوا به لوېدلی وي، هغه به ورپسې شلی وي لکه افلیت چې ولی وي. معززو، دا د هغه چا دپاره وعید دی چې د هغه په خپلو دوو میرمنو کې یا درو میرمنو کې انصاف او عدل نه کوي. ترمذي شریف دا حدیث راخیستی په رقم 1141 کې، سنن ابي داود شریف راخیستی دی په رقم 2133 کې، او دا شان نسائی شریف په رقم 3942 کې، ابن ماجه شریف 1990 کې. معززو، انصاف او عدل هغه باید په کالوی کې هم وي، په نفقه کې هم وي، په د شپتیر په باره کې هم وي، چې باید هغه شپې هم تقسیم سي، نوبتونه ورته وټاکل سي، او همداسیان د سکونت په ځای کې چیرې وسیږي، او د کمې زنانې کومه خونه وي، کومې کور وي، هغه ټول باید سره برابر وي، په منځ کې فرق نه وي. کوم څوک چې فرق کوي او یا عدل نسي کولی، نو هغه ته بالکل لازمه ده چې بس هم هغه یوې باندې کفایت وکړي، دویمه ښځه څخه ځان وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.